سلام، احمد شیبریم د ازادي سټوډیو په دې خبري ټولګې کې ستاسو کوربه. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر نن د کابل په وخت د شپې 10:30 بجې د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د دې اعلان په درشل کې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې زیات شوي دي. ډیرو د ډونالد ټرمپ مهمې پریکړې ته سترګې نیولې. د امریکا ولسمشر به په خپله وینا کې دا په ډاګه کړي چې د ایران په اټومي تړون کې به پاتې شي که به ترې ووځي او پر دغه هیواد به نور بندیزونه ولګوي. له ټاکلې نیټې 4 ورځې مخکې دا پریکړه اعلانېږي. د ټرمپ د وینا اغیزې مخکې تر مخکې شیندل شوي دي. د 2014 کال د نومبر له میاشتې را په دې خوا د نیویارک په بازارونو کې د خامو تیلو بیې څه باندې $80 ته ورسېدې. څېړنې ښیي که چېرته ټرمپ د 2015 کال د ایران او د نړۍ د 6 پیاوړو قدرتونو له تړونه بهر شي، د ایران د تیلو صادرات به خورا اغیزمن شي. یک مسئله اقتصادی نبوده. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن دا خبره ومنله چې ښایي هیواد د 2 یا 3 میاشتو په مخه له ستونزو سره مخامخ شي، خو دی وایي تر دې ستونزو به برلاسه شي. ما باید بریم به سمت اینکه رو پای خودمون وایسیم. په یوه اونۍ کې نږدې 20,000 افغانان د افغانستان د شمال په 2 ولایتونو کې د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي او د کال له پیله په لسګونو زره افغانان په ټول افغانستان کې اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په وینا تېره اونۍ 19,800 کسانو د شخړو او جګړو له امله په افغانستان کې خپل کورونه پرېښي دي. 9,000 د فاریاب په المار ولسوالۍ کې او 2,000 د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې. د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې تر 83,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. تیر کال دغه شمیره تر 4,45,000 واوښته. په پاکستان کې د 2 سیالو ګوندونو ترمنځ په اخر ډب کې لږ تر لږه 2 تنه ټپیان شوي. په پاکستان کې د جولای میاشتې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اختلافات په زیاتېدو دي. دلته د پاکستان په بندري ښار کراچي کې د پاکستان د پیپلز ګوند او د عمران خان د انصاف ګوند غړیو ترمنځ اخوډب وسو. وروسته تر دې چې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته راورسېدل، شخړې ختمې سوې. لانجه سهار وسوه. د انتخاباتو په درشل کې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو پر وزیر احسن اقبال د پنجاب په ناروال ښارګوټي کې ډزې وسوې او ټپي سو. د ارمنستان پارلمان د اعتراض کوونکو مشر نیکول پاشینیان د صدراعظم په توګه انتخاب کړ. تمه ده چې پاشینیان په 5 ورځو کې د کابینې غړي پارلمان ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. په پلازمینه یریوان کې دغه کسان نن مخکې تر مخکې ډاډه و چې نیکول پاشینیان به صدراعظم سي. د پارلمان 9 غړیو موافقه او 42 غړیو د پاشینیان په مخالفت رای ورکړه. د پاشینیان ملاتړیو له څو اونیو راهیسې په ارمنستان کې مظاهرې کولې. که چیرې اوس پارلمان په 20 ورځو کې د پاشینیان د حکومت له پروګرامونو سره موافقه ونه کړه، نو له اساسي قانون سره سم به پارلمان منحل سي او ورلمخه عمومي انتخابات به وسي. د کان فلمونو نړیوال فیستیوال نن شپه په فرانسه کې پرانیستل کیږي. د کان فلم د 71مه سیالي ده. په دې فیستیوال کې 2 ایرانی ډایرکټرانو ته مخ اوړي چې د سر جایزه ترلاسه کړي. یوې فیستیوال ته رسېدلی او پر بلې بندیز لګېدلی. د نړیوال فیستیوال ته تیاریانې بشپړې سوي دي. د ایرانی ډایرکټر اصغر فرهادي فلم ټول پوهیږي له ښکاره کولو سره به فیستیوال پرانستل سي. فرهادي د اوسکار جایزه په 2011 کال کې ګټلې ده او د کان جایزه یې لا نه ده ترلاسه کړې. ترجیح هم اینه که توی ایران کار کنم و زه غوره ګڼم چې په ایران کې کار وکړم. هلته زما لپاره په خپل هیواد کې کار اسانه دی، که څه هم خپل محدودیتونه او پیچلتیا لري. اگرچه اونجا داستانهای خودش رو داره و محدودیتایی داره و از این نظر سخته. بل ایرانی جعفر پناهی بیا په ایران کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ سوی. پر د بندیز لګېدلی چې بهر ته سفر وکړي او فلم جوړ کړي، خو د په پټه د 3 مخونه په نوم فلم جوړ کړی او کان ته یې استولی دی. د کان په فیستیوال کې ګڼ فلمونه نندارې ته ایښودل کېږي، خو 21 فلمونه به د مې تر 19 د جایزو د ترلاسه کولو لپاره نندارې ته وړاندې سي. د لومړۍ جایزې لپاره چې کوم فلمونه سیالي سره کوي، په هغوی کې یو شمېر هغه فلمونه دي چې ایرانی، روسي او قزاقي ډایرکټرانو تولید کړي دي.
مننه چې د دې خبري ټولګې تر اخره را سره وي. زموږ ټویټر، فیسبوک او ویب پاڼه ازادي radio.com ستاسو په خدمت کې دي. د خدای پامان.